بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. دا سمه ده چې نړۍ ته راتګ مو په اختیار کې نه دی راکړل شوی، خو بدلون یې زموږ او ستاسو په کړنو پورې اړه لري. نو راځئ چې د علمیت هغې پوړۍ ته ځان چمتو کړو چې وګړي یې په اړه فکر هم نه کوي. د څېړنې مینوالو اوومې برخې ته ښه راغلاست. د څېړنې اووم پړاو د څېړنې مخینه ده. څېړونکی باید وپوهیږي چې تر ده د مخه په دې اړه چا څېړنه کړې، کومې فرضیې وړاندې کړي دي او کومو پایلو ته رسېدلی دی. له دې پړاو سره د سکالو په اړه د څېړونکي لیدلوری پراخیږي، کوم کارونه نورو ترسره کړي او کوم ترې پاتې دي. همدارنګه د مخکنیو څېړنو له پایلو او پړاوونو څخه ځان خبرول دي. څېړونکی کولی شي ترسره شوي کارونه نقد او یا یې هم بشپړ کړي، او یا کولی شي یو نوی فعالیت او حرکت رامنځته او پایله یې روښانه کړي. په عمومي ډول د څېړنې مخینه په دوه ډولو ویشل کیږي: د څېړنې نظري او د څېړنې عملي برخې. د څېړنې په نظري برخه کې هغه اندونه او لیدلوري چې د څېړنې پر سکالو پورې اړه لري په دې برخه کې ځای پر ځای کیږي، چې کولی شو له کتابونو، مجلو، معتبره سایټونو، ورځپاڼو نورو برخو کې وګورو. او د څېړنې په عملي برخه کې په موضوع پورې اړونده د بېلابېلو څېړونکو له لوري ترسره شوې څېړنې، تیزیسونه، مقالې نور راټول او ځای پر ځای کیږي. اوس پوښتنه دا رامخته کیږي چې په څېړنه کې د نظري او عملي سوابقو راټولول څنګه کیږي. د دې برخې د ترسره کولو لپاره لومړی د څېړنې موضوع او د متغیرونو فرضیې په نظر کې نیسو، او وروسته تر هغې د متغیرونو په اړه خپل نظري او عملي سوابق تر مطالعې لاندې نیول کیږي. او د اړونده څېړنو، مقالو او کتابونو لړلیک د ځانګړو وییکو یا کلماتو په دود چمتو کوو، لکه د ښوونځي د سازماني فضا او نوي ځوانانو انحرافي کړنو ترمنځ اړیکه کې خپل اړونده څېړنې مطالب په یوه ورقه کې له ځانه سره لیکو، او وروسته تر هغې هر متغیر لپاره څو فرعي سرلیکونه په نظر کې نیسو چې په دې برخه کې داسې لیکلی شو. لکه په دې لاندې جدول کې موږ د څېړنې نظري برخه یعنی خپلواکه متغیر او د څېړنې نظري برخه کې تړلی متغیر لکه سازمان، ښوونځی د زده کړیز سازمان په توګه داسې عنوان هم ورته کارولی شو. نور عناوین فرعي عنوانونه لکه ښوونځی د ښوونځي ټولنیز ارزښت، ښوونکی د ښوونکي ارزښت او مقام، د ښوونکي دندې، او همدارنګه په تړلي متغیر کې جرم او انحرافي کړنې، انحرافي کړنو ډولونه او جرم ترمنځ توپیر، پولیس او نوي ځوانان، د علمي څېړنو تر پیل مخکې جرم څنګه و، د ټولنیز ژوند ضد شخصیتي اختلالونه کوم دي، د انحراف اړونده کوم اندونه رامنځته شوي دي یا هم وړاندې شوي دي. د څېړنې سکالو پورې اړونده د سرچینو تنظیمول څنګه کولی شو. په دې برخه کې د نویو مطالعاتي سرچینو څخه پیل کوو او په تدریجي ډول د پخوانیو سرچینو په لور حرکت کوو. په لومړي سر کې د څېړنې د راپور لنډیز یا غورچاڼ مطالعه کوو. که چیرې مو په سکالو پورې اړوند و نو ټول مطالعه کوو، که نه اړتیا یې نشته چې فعلا پرې وخت ضایع کړو. خپله مطالعه له ځانه سره نوټ کوو او ترتیب ورته جوړوو تر څو لاره له موږ څخه ورکه نه شي یا مو معلومات سره ګډوډ نه شي. د کتاب بشپړه ځانګړنې لکه تخلص، نوم یې، د څېړنې سرلیک، د سرچینې نوم، د خپرېدو کال، د خپرونې مؤسسه یا مؤسس یې یا له کوم ځایه خپور شوی ترې راباسو. په هره پاڼه کې یوازې یوه موضوع یاداشت کوو. دا باید یاداشت کړو چې دا خبره مستقیمه ده او که غیر مستقیمه. مستقیمه خبره یا قول پیل او پایل کې باید ګیومه کېښودل شي او وروسته تر هغې یې سرچینه د پاڼې په پای کې راوړل شي. البته باید له 40 کلمو څخه ډېر نه شي. که چیرې یو متن مو مطالعه کړ او په خپلو الفاظو مو ترتیب کړل، دې ته غیر مستقیمه خبره یا قول وایي. په دې سره نو د ګټې اخیستلو سرچینه د څېړنې په پای کې د سرچینو د لړلیک په برخه کې لوستونکو ته ورپېژندل کیږي. البته دې خبرې ته مو پام وي چې د پاراګراف په پای کې د قوس په منځ کې باید منبع ذکر شي، خو ټول مشخصات یې بیا هلته د سرچینو په لړلیک کې وړاندې کیږي. داسې نه چې له دې ځایه همداسې نیغ په نیغ روان اوسئ او هر ځای زما ویډیو په منبع کې وګورئ. ځان مو په دې خبره ښه پوه کړئ. زه یې بېلګه درته وړاندې کوم. لکه په ټولي توګه د ښوونکو لپاره 2 رولونه یا دندې منل شوي دي. لومړنۍ دنده یې هغه مسؤلیتونه دي چې د خپلې ټولنې د کلتور په اړه یې په غاړه لري، او دوهمه دنده یې د زده کوونکو په وړاندې ده چې یوازې د هغې سیمې د زده کوونکو د ښوونې پورې اړه لري.
حقیار 1490 او سلو 4 مخ. منبع څنګه ذکر کړو دا ډیره مهمه پوښتنه ده او د دې پوښتنې د ځواب لپاره چینل در سره سبسکرایب کړئ، لایک او کومنټ مو له هیره ونه وځي. د دې ویډیو په دوهمه برخه کې به تاسو ته د مفهومي موډل ترڅنګ د کتابونو، مقالو، اخبار او نورو سرچینو د لیکلو ډول درښودل شي. افغان سپوږمیز شپې ستاسو د علم په پرمختګ کې در سره مرسته کوي ترڅو وکولای شو په ګډه د آباد افغانستان پر لور پل پر پل شو. په خدای مو سپارم. السلام علیکم ورحمت الله.